السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دغه آیات معنا او مفهوم ته کوم راشو کنه زه خو هم چې جب کې موسوي بس به خلکو به شین دی پوهیږي الله څومره غټه وعده کړي هغه کسان چې خپل مالونه نفقه کوي په پټ او په ښکارا الله وی دی لپاره اجر دی په نس زما او دی به هرګز غمجن نه وي په عمر کې په ژوندون کې ښې پیسې لرو هر څه لرو ولې زړه مو سکون او اطمینان نه لري وجه څه ده چې جبوت هم قلفونه اچولي دلته په مؤمن مسلمان ورور باندې دغه حالاتي چې هغه د شپې لپاره سرپناه نه لري موتا د مزي او چرچې کوي نو څه فکر کوي که سکون به الله تعالی درکړي والله که په ټول عمر کې ووینې آخرت به هم زیانمنې کم کس چې مال در راوسته 22 نفره په دوه خونو کې اوسېږي هغه خونې به والله اعلم چې څرنګه وي او موتا ځان لپاره تخت بیټ یخې اوبه ایسي پکه کولر هر څه هغه 22 کسه په دوه خونو کې اوسېږي والله چې زمینه ورته مسایي ده چې هغه به دومره حیوانات څوک 22 نفره په دوه خونو کې نه اچوي قسم دی ډېر غټ فرق دی زموږ او ستاسو غریبانو نو راځئ دغه فاصله اقلا کمه کړو څومره سکون او څومره اطمینان چې په صدقه کې دی او په خیرات کې دی او د یو غریب په لاسنیوي کې دی هغه ته لاس ورکول ید العلیا خیر من ید السفلا دا خو مجبوره شوی دی تا د لاندې لاس نیولی دی خو ستا لاس هغه وخت کې بهتر کېږي چې کله لاس دې بره وي راځئ ورونو په دغه سختو شرایطو کې والله موږ وګرځېدلو برمل ګیان زیړوک افغان دوبی دغه ځایو کې موږ ګرځېدلي یاستو کورونه مو کتلي دي والله لازم دغه حالات الله مه کړه په موږ او تاسو هم راځي قسم دی دا 2 ورځې زموږ سترګو کې اوښکې درېدلي یو مورکۍ کیسه به درته وکړم ویډیو به تاسو په صفحه وګورئ کونډه وه 4 زامنې وه 18 14 14 او د 9 کالو دا کونډه وه دا 4 زامنې نه دي الله ترې واغېستل تذکیرې ما ته داسې راوښودل او لیونۍ وه ګرځېدل همداسې په دې کور کې تذکیرې راوښودل په دې عکسو ورته ګوتې وهلې دا مې زوی دی دا مې زوی دی یو کس هم ورته پاتې نه مالې مور ما ورته پیسې ورکړې چې ته به باندې ځان ته کوټه جوړه کړې ایسته راوارې کړې وایي ما ته یو ماشوم پیدا کړه چې زه ورته یم چې زویه وړوکی یتیم ماشوم راته پیدا کړه چې څوک یو نه لري سرپرست زه یې لوی کړم چې ما ته مور وایي زه ورته زوی ووایم په دې حالاتو کې موتا به چکرې ووهو دا زما مورکۍ دې حال ته راغلی چې هغه د زوی ارمان کې چې ما ته څوک مور ووایي او زه ورته زوی غږ کړم قسم دی والله چې د تیږه مو ورته وي اوبه کېږي به خبره راټولومه دلته قاري صاحب نه مو مرسته غوښتې وه چې چون دغه ساحه کې اراضي کې بلد نه یو سروې راته وکړه الله دې ورته اجر ورکړي دغه کسان چې تاسو وینئ ښه هغه کم مستحق خلکو راټول کړي وو نو همدغه ستاسو مرستې وې ورته مو ورسولې خیمه ده او فرش دی توشک ده او بلستن ده هغه شی و موږ خوراکي مواد نورو ځای کې 4-5 توضیح وکړې خو دا خلک وایي چې موږ ته سرپناه را پیدا کړي دا نور مواد ورته رسېدلي سرپناه یې دا ده نو 2 میاشتې وروسته ژمی شروع کېږي بیا په ژمي کې خیمه کې ګزاره نه کېږي نو زه دا وایم چې سرمایه لرې راځه د آخرت لپاره سرمایه ګزاري وکړه یو اتاق ورته جوړ کړه ډېر نه 40-50 افغانۍ مصرف راځي تر څو پکې دی اوسېږي د دې پکې ژوند دی ته مزې کوه خبر به هم نه عملنامه به د نیکو نه ډک قاري صاحب ستړی مشي څنګه دی دا خل ټول کړی مستحق دی که نه الحمدلله دغه د سپیر ولسوالۍ د خلک دي که نه 15 درې خلک لکه د غور مې دره کې ځینې خلک وو د ریزو دره کې ځینې خلک وو هغه مستحق خلک مې راټول کړي وو د ګلۍ درې نه ځینې خلک مې راټول کړي وو هغه د سور کاک او د تنګي دره همدغه د شپږو درو خلکو کم تعداد خلک همدغه مې راټول کړي دو همدغه خلک د مستحق دي او نوره بس سل دلته دي او سل کسان چې دي هغه نوره پاتې دي هغه نوره پاتې دي او دغه کسان چې دي بس دا د 15 درې خلک دي دلته اوس هم راټول کړي دي یو خبره دا ده چې دلته ټلیفون هم کار نه کوي لکه پخوا چې به چېرته واده و روخه به هم لېږله که نه اوس به هغه روخې لېږو دا خل به راټولی دا ډېر غټ کار دی مونږ کړی دی مونږ ته زور معلوم دی الله دې تاسو نه راضي شي قاري صاحب ډېره مننه دوستانو مهرباني موږ به خدمت کوو په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله ورونو د راتګ نه مو د ناستې نه مو ډېره مننه الله دې وکړي چې آینده کې دغسې غمیزې نه وي او موږ دغه 100,000 روپو سودا ته موږ ټول عمر دلته ولاړ نه اوسو داسې وخت دې خدای په موږ راولي چې موږ د نورو خلکو سره کومک کور مړنګ شوی دی کور کې مزدم را ترکینات لري دي چې 2 کټې لري 22 نفر یې د 2 کټې کې سره 2 کوټه کې ځایږي خو زه پکې اوسېږم نه یریږم یک ډوریږي الله به خیر کړي موږ ان شاء الله ستاسو خدمت کې صحیح ده او الله مو آباد لره